دوی په منځ کې روغه جوړه فی سبیل الله د بخښنې ده. قدرمندو کتونکو نن ډیره د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې د 20 کالو دشمني په سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمندو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې ستاسو ورور ستاسو کوربه او ستاسو دوست تبسم مومن حاضر دی. عزتمندو کتونکو نن په تحصیل خویزی بیزی سب ډیویژن کې موجودی. په تحصیل خویزی بیزی کې په منظري چینه تڼۍ کلي کې موجودی. قدرمندو کتونکو نن ډیره د خوشحالۍ مقام دی ځکه چې د 20 کالو دشمني په دوستۍ باندې بدلیږي. قدرمندو کتونکو د 20 کالو د یو ځوان ولي ته چې کوم ټوپک فروت و هغه به نن کوزیږي. د یو 20 کالو ستړی بابا به نن په دمه زړه باندې خوب کوي. د یو 20 کالو د ابۍ زړه به په قلار شي ځکه چې نن به په زړه کې دا شک نه وي چې زما بچی به کور ته روغ راشي او که رانشي. قدرمندو کتونکو د یو 20 کالو د کم بچي نه چې قلم اخیستل شوی دی هغه به واپس هغه بچي ته په لاس کې ورکړل شي. قدرمندو کتونکو زموږ دغه د خبرو مقصد د تمهید مقصد دا و چې د یو ډز د لاسه څومره خلک په تکلیف کې څومره خلک په پریشانۍ کې. قدرمندو کتونکو زموږ دغه رسم رواج دی په دغه سیمه کې چې کله یو کس ډز وکړي کله د یو کس دشمني سازشي نو زموږ دغه قومي مشران راپاسي او په هغې کې یو د خیر یو جرګه وکړي یو صلح وکړي. نن په دغه تحصیل بیزو کې دغه قومي مشران راټول شوي دي. دغه قومي مشران به ځي دغلته چې کوم بل فریق دی د کوم فریق نه چې مړی شوی دی د هغې له به ننواتې ځي. دغه د دوی په منځ کې او ابراهیم او سره ورونه او ترې د دوی په منځ کې روغه جوړه فی سبیل الله د بخښنې ده. سره د مور بیبي سره د ښځې بیبي د دوی په منځ کې به هېڅ قسم په دې مړي کې به نوره تنازع نه وي. او دا څومره ښه چې دغه د نه رالل دا د پښتون اصول دی د ننواتې په شکل رال او تاسو ټولو ولیدل چې دې کې موږ نن ناست دې مړي په باره کې نور دوی ګاونډ دی جنګ به راځي شور به راځي په دې مړي باره کې به هېڅ قسم سوچ د چا نه چې یاره ما مړی وګاټه او یا تا پر ما مړی دی پیغور به هم پکې نه وي که چا وکړه خپل ځان ته یې په خپله کوي. دا فی سبیل الله بخښلی دی او دا خل دلته راله اوس ابراهیم ته د هغه ورون چې دغه د دوو مسلمانانو په خپل منځ کې رورولي واپس راغله هغه دشمني په دوستۍ باندې بدله شوله. دلته را سره هغه قومي مشر موجود دی ملک سلطان صاحب را سره موجود دی. مشره څنګه کوششونه په دغې روغه جوړه کې وشولو او څه میسج ورکې څه پیغام ورکې دا ټیم تاسو ټوله نړۍ ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. کوششونه خو په کوم کار چې الله رضا شي هغه کار کېږي هغې کې بېګا سبا نه نو زما دا ورونه وو وجدان مې وو دا ډېر ښه خلک وو درانه خلک وو زموږ پکې یو پیره دوه تګ راتګ وشو هغوی ویل چې بس تاسو څنګه خوښئ دا د محروم بچي دي دوی مو ویلې د دوی نیک بیبي مو ویلې چې دا زموږ خوښه ده چې موږ یې وبخو زموږ هغه رواج ته نه ګورو موږ د الله رضا کوو نو الله یې رضا کوو بخښنه پکې راله منډې خبرې پکې ډېرې مخکې شوې وې خو الله پې نه رضا شو اوس پې الله رضا شو او دنیا ته موږ دا میسج ورکوو چې پښتانه ته څوک دهشتګرد په سترګه ګوري او څوک ته څنګه ګوري او څوک څنګه پښتانه یو موټی یو متحد قوم دی او په خبره پوه قوم دی. که منم چې ایجوکیټډ به نه ده خو په خبره پوهېږي بې علمۍ کې دوی د علم خاوندان دي. دا موږ دنیا ته وښودله چې په عدالتونو کې مسلې دومره نه خلاصېږي لکه څنګه چې نن دې کې څومره غونډه وشوله او څنګه دا خبره وشوله بخښنه پکې وشوله او ټول به انشاءالله دا په قبایلو کېږي. قبایل یو ځانګړی روایت لري یو ځانګړی پروګرام لري او هغه چې کله مخې ته راشي نو هغه به انشاءالله دنیاوالو ته موږ ښیو چې موږ ګوره متحد او اتفاق قومي په ورانه پوهېږو په فساد هم پوهېږو ساد یې موږ کوو او زموږ دنیا ته دا اعلان دی چې د چا په کور کې بدمینۍ دي د جرګې د لارې نه دی حل کړي. 20 کاله عمر تیر شو یو ډز کول د هغې دا 20 کاله په انسان بیا څنګه تېرېږي. 20 کاله وشو دا خلک زموږ ګاونډیانو او خپلوانو او دا داسې تصادمي خبره وه داسې د عمر دشمني نه وه په معمولي شي باندې دا واقعه پیښه شوه او هغې نه دې پلو زموږ زړه بدې و او تر اوسه پورې سلطان ملک د کور آبادي زموږ په منځ کې دغه شو وګرځېده او د روغو جوړې خبرې مشره زما مقصد د خبرې دا دی
چې یو ډز کول هغه 20 کاله عمر یو ورځ په سړي څنګه تېرېږي؟ هغه ډیره سخته تیریږي ځکه چې دا انتظار دی هر وخت ته خبره د مرګ سره لوبوي که نه، نو دا ډېر سخت وخت دی که نه، او دا دروغو جوړي دا ډېر ښه ژوند دی که یو سړی غریب وي خو وخت بې ښه تېرېږي. څه میسیج به ورکې هغه خلکو ته څوک چې راپاس یو ډز کوي، هغه ډز والا ته څه میسیج ورکې؟ زما د ډز والا ته دا میسیج دی چې په موږ خو تېرې شوې وم لیدلې، خو زما تاسو ته زما میسیج دی چې ډېر معمولي خبره یا په دغه باندې ډېره ګزاره کوئ او خپل کار خبره په خپله لار بیاستئ او صبر او حوصلې نه کار اخلئ. عزتمندو کتونکو، قدرمندو کتونکو، یقیني خبره ده چې یو ډز کول ډېر خاندانونه وروسته پرېږدي. دلته را سره یو بل سپین روبی هم موجود دی او مشره څرنګه چې ده ته ما وویل د ډز څه نقصانات یو ورځ په سړي څنګه تېرېږي؟ زما ورونو د ډز دومره نقصانات دي چې ټول عمر به په خطره کې پروت وي، یو ځای کې په پراخه ټنډه ګرځېدلی نه شي. زما د ټولو مؤمنانو مسلمانانو نه بلکې د پښتنو نه دا خواست دی چې د دې خبرې نه خپل ځان وساتئ او د هر ځای کې چې زما ورونو کوم فتنه ده فساد دی هغه په دوستۍ سره بدل کړئ او زما ورونو علم طرف ته دغه وکړئ، توجه وکړئ. دا د بې علمۍ د وجې نه ټول فسادونه په موږ کې زه به ورته یو ډېر لوی انسان ویم کم چې راپاس یو خپل مړی د الله د رضا دپاره ماف کړي. ما سره هغه شازلمی هم موجود دی. خلکو ته څه میسیج ورکړي؟ بس به دا چې هغه وکړم که نه اعلان چې زمونږ پلار مونږ خو واړه پاتې شوي او 20 کاله هم تېر کړله، بس راغړ شو دې ته او دې خلکو ته ما د الله په رضا وبخو. ښه ده چې هر سړی همدا کار وکړي، بس د الله په رضا یې معاف کړي. زما دا پیغام نو څه نشته. دلته موږ سره یو قاري صاحب هم موجود دی. دغه قاري صاحب نه هم پوښتنې کوو داسې خلک چې هغه راپاسي یو کس او د الله د رضا دپاره ماف کړي، د اسلام دغې ته شریعت دغې ته په کوم نظر باندې ګوري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سو تبسم من دا خو ډېر بهترین کار وشو. دغه شان علماو وختي خبره وکړله چې کوم معافي په قرآن کې راغلی ده هغه شان معافی په طریقه باندې د ابراهیم خان چې دی د نور محمد ملک او منګل ملک ته دغه مړی وبخو، الله پاک بدل اجر ورکوي انشاءالله او په جنت کې به انشاءالله د والد صاحب درجې بلندیږي او دله به الله مزید نور هم اجر ورکوي. په اخره کې دغه میسیج ورکومه د دې پروګرام په وساتت باندې چې څومره دي د چا په خپل منځ کې اړه بدوالی د کمو خلکو